زموږ د اسکې مینې د مورګۍ په قریه کې کور کور ته دغه اوبه هم ورسېدې او اخرنۍ اوبه دا وي چې زموږ د مورګۍ په متوسطه کې ډېره د اوبو ستونزه وه دا موږ سره یې غټه خیر راورسته اوبو مشکل یې موږ ته حل کړ زموږ ماشومان په دې نن ورځ ډېر خوشحاله دي یو یادونه کوو چې په اخره کې هسکه مینه خیاره بنسټ هغه بنسټ دی موږ سره په مکتب کې نه هېرېدونکې مرستې کړي د برېښنا مرسته د اوبو مرسته د ډیګۍ مرسته همدارنګې د پکو مرسته د فرشونو مرسته د کارتاسۍ مرسته دا ټولې موږ ته انشاءالله رسېدلي ماشومیتی د ډېرو امیدونه په خولو د وجود به یې ساتو په ټوټو د وجود به یې ساتو دا د میرویس نیکه وطن دی په خولو د وجود به یې ساتو په ټوټو د وجود به یې ساتو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو کتونکو تاسو ولیدو چې هسکه مینه خیره بنسټ د مورګۍ منځني ښوونځي کې موږ ته د اوبو هغه سیستم چې دی تنظیم یې فعال کړ د هغه ورونو نه د هغه دوستانو نه چې د هیواد په داخل کې دي په خارج کې دي په دغه پروژه کې چې هر قسمه مرسته کړي الله رب العالمین دې هغوی ته اجر ورکړي الله دې ورته ښایسته بدلي وکړي هغوی ته د الله رب العالمین د دې اوبو په بدله کې د حوض کوثر اوبه چې دې ورکړي د نبي صلی الله علیه وسلم د لاس څخه زموږ مکتب کې دغه ډېره غټه ستونزه وه غټ مشکل و شاګردان حتی ځینې وخت کې د تندې نه چې دی ذوب شوي دي د سختو مشکلاتو سره چې دی مخ شوي دي یو یادونه کوو دا چې په مکتب کې زموږ نورې ستونزې نور مشکلات هم شته دی لکه د شاګردانو دپاره میدان نشته دی دغه رنګې د لباس ستونزه ده چې دغه خلک چې دی ځورېدلي دي کړېدلي دي دلته جنګونه شوي دي دغه خلک چې دی غریب دي فقیر دي نو لباس په باره کې تاسو نه مرسته غواړو همدارنګې د دغه مکتب د احاطې دیوال دی تاسو ګورئ چې د سړک دی اوس هم موږ په سړک کې ولاړ یو دغه غټه ستونزه ده همدارنګې د تعمیر ستونزه ده تعمیر کې مشکلات دي شاګردان تقریبا 1400 دي او ټول 8 اطاقه لرو نو په دې کې هم په تاسو شتمنو هیوادوالو باندې که د هیواد په داخل کې هستئ که په خارج کې هستئ په تاسو باندې غږ کوو چې په دغه کې موږ سره همکاري وکړئ یو یادونه کوو چې په اخره کې هسکه مینه خیاره بنسټ هغه بنسټ دی چې په دغه ولس کې د غریبو د کونډو د یتیمانو حتی د مکتب شاګردان حتی د مدرسو شاګردان ټولو سره چې دوی مرستې کړي دا هغه بنسټ دی هغه تعداد د انشاءالله ستاسو هره روپۍ ستاسو هره مرسته به انشاءالله زی ته رسئ خلکو ته به ورکوئ حقدار ته به ورکوئ موږ سره په مکتب کې نه هېرېدونکې مرستې کړي د برېښنا مرسته د اوبو مرسته د ډیګۍ مرسته همدارنګې د پکو مرسته د فرشونو مرسته د کارتاسۍ مرسته دا ټولې موږ ته انشاءالله رسېدلي دي موږ دپاره دا یو باوري بنسټ دی په تاسو باندې غږ کوو چې هره مرسته کوئ د ولس سره نو د دغه خیره بنسټ لارې وکړي همدارنګې اوس روژه ده اختر را روان دی لکه څرنګه چې مخکې ورور یادونه وکړه د کونډو یتیمانو لپاره تاسو سره چې دی په دغه روژه کې مرسته وکړئ تر څو هغه هم د هغه اختر خوشحالي چې دی نصیب شي ژوندي اوسئ مننه کور مو ودان ستاسو د مرستو په هیله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمو کتونکو که په داخل کې هستئ که په خارج کې دغه کومې مرستې چې تاسو کړي دي د خیره بنسټ په لاس باندې دا انشاءالله زموږ د اسکې مینې د مورګۍ په قریه کې کور کور ته دغه اوبه هم ورسېدې او اخرنۍ اوبه دا وي چې زموږ د مورګۍ په متوسطه کې ډېره د اوبو ستونزه وه دا ملګرو هم دا خبره تکرار کړه خو دا د تکرار کولو خبره ده باید دا په تکرار دا خبره موږ خلکو ته ورسوو موږ سره یې غټه خیر راورسه اوبو مشکل یې موږ ته حل کړ زموږ ماشومان په دې نن ورځ ډېر خوشحاله دي او تاسو هم دا هیله ده او تاسو ته چې چا په دې کې منډه ترله والي مالي امدادي کړی بدني کړی تاسو ټولو ته د الله پاک په دنیا او په آخرت باندې اجر درکړي او باقي دا هم تاسو ته الله پاک د دې مرستو کومکونو وسه درکړي چې په دې غریبو خلکو سره دې کړېدلي ولس او دې ځورېدلي ولس سره چې څومره وسه شي د خپلې وسې نه پورته کار ورسره وکړئ او الله ستاسې په عمرونو کې خیر او برکت واچوي خیره بنسټ څخه ډېره مننه تل دې آباد وي تل دې ژوندي وي او تل دې خوشحاله وي مخه خوا السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ دوستانو زموږ ډېرې ویډیوګانې به تاسو لیدلې وي چې د 8 میاشتې مخکې مسلسل موږ دغه کار شروع کړی و د هسکې مینې ولسوالۍ د مورګۍ په سیمه کې دا یو د پاکو اوبو پروژه وه چې د دغې اوبو نه 350 کورنۍ الحمدلله برخمنې شوې په دې کې مې تاسو سره وعده کړې وه چې په اخري مرحله کې
یو جنازګاه او یو د هسکې مینې ولسوالۍ د مورګۍ منځني ښوونځی په دې منځني ښوونځي کې تاسو وینئ چې زه ولاړ یم ما سره استادان هم دلته دي مدیر صاحب شاګردان په دې کې ستونزه چې شو د اوبو نشتون پاکې اوبه نه وي باور وکړئ چې شاګردان به استادان په دې ملامته نه وو د تپرۍ په حالات کې کورو ته تښتېده ولې چې اوبه نه وي د شکلو همغه وه چې دغه شاګردان د دې ښوونځي 1400 زده کوونکي لري چې جلکۍ وړکي دي دوستانو الحمدلله الحمدلله دا ستاسو په مرسته باندې ستاسو په کومکونو باندې دغه ښوونځی زموږ اخري ویډیو وه چې دا هم د اوبو نه برخمن شو او تاسو د شاګردانو یا د اوبو دغه خوشحالي ولیده چې کله دغه پاکې اوبه ولیدې د اوبو په ښکلو سره یو بل باندې خوشحالي وکړه اوبه یې مو اچولې کوم اوبونه چې تر اوله تر اوسه پورې په دغې کې کومک کړی د الله جل جلاله نه ورته کامیابي او سرلوړي غواړو دوستانو هر چېرته چې وایي الله هم کامیاب او سرلوړي لره یو یادونه سره شریکوم چې دا به انشاءالله زموږ پروژه د اوبو پای ته ورسېده دا زموږ اخري ویډیو ده د دې نه بعد ستاسو مرستې به د چا سره وي زموږ کونډو خویندو سره زموږ یتیمانو بچیو سره راځئ داسې یتیمان سته باور وکړئ په همدغې مکتب کې داخل چې تر اوسه یې جامې نه دي کړي راځئ د الله د رضا لپاره کومک ورسره وکړئ مرستې ورسره وکړئ انشاءالله ستاسو کومکونه مرستې به موږ لاس په لاس هغې ټول د یتیمان ته سپارو چې په حقیقت سره بې سرپرسته کی اوبایل سرنا ټول خلود د وجود بیساتو ټوټو د وجود بیساتو ټوټو د وجود بیساتو د میرویس نیکه وطن دی ټول خلود د وجود بیساتو ټوټو د وجود بیساتو دهیت مغرور غلامی نکلی پخلو دا وجود بیساتو دهیت مغرور غلامی نکلی پخلو دا وجود بیساتو